مذهب او پښتو نه جدا کیږي. دا د پښتنو خاوره ده، دلته به د اسلام بیرغ سربلند وي او چا پلار به هم د اسلام خلاف بل بیرغ په پښتنو باندې قبول نه کړي. دا د نبي علیه الصلاة والسلام بیرغ ده، دا به انشاءالله سربلند وي او په دغه خاوره باندې کوم قوتونه چې په دغه امید وو چې موږ به د امریکې خدمت کوو، موږ به د یهودو خدمت کوو، موږ به د اسرائیلو خدمت کوو، نن د هغو میندې مړې دي. دومره هدف ولې مایوسه دي انشاءالله. نن د هغو انشاءالله په ټول پاکستان کې کوم ځای کې او پاکستان د عجم نمبر 1 دی. عربو متعلق خبرې کړي نو چې په ټول پاکستان کې الحمدلله نمبر 1 احتجاج دا به د ضلع پېښاوري او موږ به قایص یو انشاءالله دا ثابتو چې دا صوبه مخکې انشاءالله ستا وه، اوس هم ستا ده او بیا به هم ستا وي. او انشاءالله که فلسطین ته هم بوځې، که جهاد دپاره هم بوځې او که بل هم کوم ځای د شریعت موافق وي انشاءالله چې په فلسطین کې په مسلمانانو باندې په رمضان کې او بیا د اختر په ورځ باندې کم ظلم وشو، کم بربریت وشو، هغه دنیا نه پټ نه دی. مسلمان د مسلمان رور دی او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې مسلمان کالجسد الواحد، دا د یو بدن په شانتي دي. ان اشتکا عینه اشتکا کله، که سترګه خوږیږي نو ټول بدن ته تکلیف وي. نو که د دنیا په یو ګوټ کې مسلمان باندې دوک وي، تکلیف وي، نو د مسلمان چې بل ځای کې اوسېږي هغه باندې هم دغه دوک او تکلیف وي. نن په فلسطین کې دا تکلیف دی، نو دا داسې ده لکه چې په موږ دا تکلیف دی. زما عزتمندو د فلسطین مسلمانان، مشران، نوجوانان، ماشومانان، زنانه، هغې چې د زندګۍ په هر حالت کې وي نو هغې سره په لاس کې کاڼي او هغې سره په لاس کې غونډې د خپل وس مطابق د خپل دفاع دپاره او د کافر سره د مقابلې دپاره هر وخت هغې تیار وي. هغې که په مانځه کې هم ولاړي نو هغې ځان سره په لاس کې کاڼي نیولي دي. هغې که روټۍ ته هم ناست دي نو ځان سره په دسترخوان باندې خپل کاڼي ښودلي دي. هغې که اوده کېږي نو ځان سره یې کاڼي ښودلي دي. هغې سره اسلحه او د اسرائیلو د مقابلې دپاره هغه وسایل نشته چې هغې د هغې مقابله وکړي. خو بیا هم موږ د فلسطین نوجوانانو ته، موږ د فلسطین زنانو ته، موږ د فلسطین ماشومانو ته سلام پیش کوو چې هغې د ټینکونو، هغې د جازونو، هغې د میزایلونو، هغې د سختو اسلحو سره مقابله کوي. هغې خپل هتیار د فلسطین په ځمکه باندې د اسرائیلو خلاف نه دي غذار کړي، تش لاسونه ولاړ دي، په کاڼو باندې مقابلې د میزایلو کوي. موږ د هغې د حوصلې، د هغې د جذبې ته سلام کوو او موږ د پاکستان د پېښور د خاورې نه موږ د دې ځای نه هغې ته پیغام رسوو چې انشاءالله د دنیا هر مسلمان تاسو سره په دې غم کې شریک دی. بس ټول مرګري شو شهزاد صاحب د هغې موټر سایکل باندې ځئ به ځئ تاسو انشاءالله. زه کوم شوی یم ګوره بس یو روډ چې تاسو موټرسایکلونه والا به چې خپل لارې نه بلې خوا نه روان
بدلول پکار اقوام متحده رسید څه شي دا اوس ډېر د ثواب کار شروع کړی دا کولر یې پکې روان کړی دی اقوام متحده په څنګه اقوام متحده मुबारक शपी इसराइलो यहूदियानो बैतुल मुक़द्दस की इबादत पर दौरान फलस्तीन का फलस्तीन तालिबान थी मुजम्मल का मुतालबा था कि इजराइल के खिलाफ थे कि जंगी जराइम को कलिमत सिद्धांत को मंजूर था दोस्तों तो मुसलमान मुस्तफाना पर खोग रोड जो फाटा नाने मालियात जनाब शबरी देवता प्रकाश को फिराशी और हुई वो ख्याल उठाऊंगी مسجد الأقصى صدق الله العظيم रुचि खोल जमीयत उलमा इस्लाम के इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा करता हूँ कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की मुख्य जमात है तंजीम है वहाँ के मुतालबा करते हैं कि इसराइल एक आसिफ एक काबिज और एक काबिल अज़ालिम दफ्तर सूबाई काबिने नाज़िम मालियात और जो जमीयत उलमा इस्लाम फाउंडेशन सेक्रेटरी जनाब हाजी निज़ाम साहिब का जावेद राजी और इंतजामी मुतालिब अफरोज का ख्याल उठाएंगे من أخطار وما يتعرض له من انتهاكات وهذا الواجب الديني هو أسوة لإيماننا. استمعوا أيها الإخوة الفلسطينيون أنتم على بالنا دائما. कि हम इसराइल को तस्लीम करा लेंगे और नामियां कर रहे हैं उनको भी कह देना चाहता हूं अपने घरों में आराम से बैठे इस निजाम से सबको नफरत हो और याद रखो अगर कोई घर से बाहर निकलकर इसराइल को तस्लीम करने की बात करेगा पाकिस्तान का बच्चा गली गली और कूचे में उसका